بغلان کې د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت دوه پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. مرکزي بغلان ولسوالۍ کې ولسي تړون او کلو پراختیا ریاست د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت دوه پروژې چې یوه یې د اوبو شبکه او بله یې استنادي دیوال دی ګټې اخیستنې ته سپارلې دي. د سیمې خلک وایي وړاندې تر دې چې دغه پروژې په سیمه کې پلې شي له ګڼو ستونزو سره مخ وو او 300 کورنیو له کیلومترونو لرې سیمو په حیواناتو د څښاک اوبه راوړلې. مسؤلین وایي ټول بغلان کې یو سرعتیا پروژې تر کار لاندې لري چې په بشپړېدو سره به زیاتې شته ستونزې د ولایت کې حل شي. د بغلان ولایت مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د ولسي تړون ملي پروګرام او کلو پراختیا ریاست لوري د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت دوه پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. مسؤلین وایي چې دغه پروژې یوه یې د څښاک د اوبو په برخه کې او دوهمه یې د کانال استنادي دیوال دی چې کار یې بشپړ شوی دی. دوی وایي یو سرعتیا پروژې بغلان کې تر کار لاندې لري چې 240 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي. بغلان کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست د ولسي تړون پروګرام د چتر لاندې دوه پروژې یوه د اوبو شبکه او بله یې استنادي دیوال ګټه اخیستنې ته سپاري او تقریبا د 180 نه زیاتې پروژې د تطبیق په حال کې دي چې لګښت یې تقریبا د 240 میلیونو افغانیو په شاوخوا کې ده. کار ختم شوی ده، بشپړ شوی ده، افتتاح شوی او بله د صنعتي بغلان د 5 سړک د کانال شورا ده. ځایي خلک وایي مخکې له دې چې په سیمه کې دغه پروژې پلې شي له ګڼو ستونزو سره مخ وو او له کیلومترونه لرې ځای نه به یې د څښاک اوبه راوړلې چې اوس یې دغه ستونزه حل شوه. قریه تلفظ دارای 373 خانواده بوده که در این قریه شبکه آبرسانی پمپ شمسی با هزینه 2 میلیون افغانی از طرف این برنامه اعمال گردیده که تمام خانواده ها از این پروژه مستفید گردیده. قبلا مردم این قریه بسیار مشکلات توسط مرکب یا دست آب خشک را و فاصله دورتر از 3 کیلومتر تهیه می‌نمودند. در سابق که ما این پروژه تطبیق نشده بود با فاصله اضافه تر از 3 کیلومتر که با توسط مرکب و دستای خودمان می آمدیم از چشمه یا آب تهیه میکردیم و حال با تطبیق این پروژه برنامه ملی میثاق شهروندی ما توانستیم که اینمی فاصله دور و اینمی مشکلات خود مرفوع بسازیم که اینمی پروژه از منبعش از چشمه می باشه و توسط سولار پمپ سرابی بسې ذخیره پمپ میشه. خو له دې هر څه سره سره د بغلان اوسیدونکي وایي چې دغه پروژې د مرکزي بغلان ولسوالۍ نفوس او اراضۍ ته په کتو کمې دي او سکتوري ریاستونه باید دې ولسوالۍ ته د نفوس د تناسب په اساس پروژې ورکړي. نه غیر از پروژه میثاق شهروندی که به همه جا پروژه میثاق شهروندی است، نظر به نفوذش، نظر به اراضیش، نظر به زراعتش و پروژه کلان کلانی که باید به بغلان داده میشه نه قابل قبول ما نیستند. باید پروژه بسیار کلان که برای مردم کاریابی پیدا شود تا مردمایی که کودری هستند زندگیشون بیچاره در بدر میگردن برای مردم کار پیدا شود. پروژه کلان قابل قبول ما نیست که تا اگر ما راضی از پروژه باشه قابل قبول ما نیست. په همدې حال کې مرکزي بغلان ولسوالۍ کې خلک وایي کلونه د نظام له پامه څنډې ته وو او اوس چې د حکومت سترګې وراوښتي دوی هم تیار دي چې له خپلو شخصي امکاناتو نه په ګټې اخیستو خپلو سیمو کې د آبادۍ د کارونو امنیت ونیسي او دې ته لاره هواره کړي چې سکتوري وزارتونه یې په سیمه کې رغانیزې چارې چټکې کړي. نورګل اندړوال، میلمه راډیو، بغلان.